بسم الله الرحمن الرحیم. زما ګرانو محبوب ملګرو، زه نن سلطان محمد د دومې ویډیو سره دلته حاضر شوی یم د خپل یوټیوب چینل په ذریعه باندې. زه به نن تاسو ته ښیم چې یوټیوب چینل څرنګه اوپن کیږي، څرنګه جوړیږي. نو د هغه مخکې چې زه د موبایل سکرین ته لاړ شم تاسو ته وښیم، تاسو نه به یو گزارش کوم چې زما دا یو چینل شروع کړی، تاسو سبسکرایب کړئ او بیل آیکن پرس کړئ چې زما نوې ویډیو تاسو ته راځي. او که ویډیو مو خوښه شي نو په اخر کې ویډیو ته لایک ورکړئ او شیر کړئ. تاسو نه به زه ډېر سخت شکرګزار یم. راځئ د تاسو ټایم ضایع کولو بغیر د ویډیو لپاره د موبایل سکرین ته ځو. راځئ ګرانو ملګرو. نو زما خوږو ملګرو، اوس موږ راغلو د موبایل سکرین ته چې یوټیوب چینل څنګه خلاصیږي. اول خو د هغه لپاره یو جیمیل آی ډي وه، آی ډي مو جوړه کړه. اوس دا نه بعد موږ یوټیوب چینل خلاصو چې څنګه خلاصیږي. ملګرو ټول به مخکې به دلته لاړ شي یوټیوب آیکن ته. یوټیوب آیکن به اوپن کړئ. یوټیوب آیکن چې اوپن کړئ، دغه نه مخکې به چې کوم چینل آی ډي باندې هغه چلیږي هغه به مخکې راشي، خو هغه به ته نه کوي چې کوم باندې موږ جوړه کړې وو هغه به اوکې کوو. اوس په دغه کې موږ دغه اوکې کوو. دا کې دغه اس ام غزنوي چې دغه چینل اوپن ده، موږ دا نه موږ خپل کوم فرید په نام باندې جوړ کړی هغه اوپن کوو. نو هغه لپاره به موږ دا ایډ آیکن چې دا به اوکې کوو. نو زما ګران وروڼو، دغه موږ آی ډي ورکړله او دغه آی ډي موږ دلته راغله فرید حسین. اوس دغه باندې یو چینل جوړ ده، په دغه باندې چینل جوړ ده، دغه هم چینل جوړ ده. یو دا چې موږ دغه آی ډي وه چې موږ فرید حسین دغه یې وه چې دغه باندې نو چینل ده، موږ به دا اوکې کوو. چې دا مو اوکې کړله هغه به دلته اوپن شي یوټیوب کې. دغه دی راغی ایف باندې، دا کومه فرید حسین تیز جیمیل دلته به دا راغله. دا اوس دا یوټیوب اوپن شو، دا کې دا تا آی ډي راغله. اوس به دا یور چینل تا چینل دا به اوکې کې. دا چې اوکې کې ته دغه پیج به راشي. دا پیج چې راشي دلته به تا خپل لګوی شي، دغه کیمرې عکس چې دا هر څه عکس لګوي هغه لګوي. دا نیم فرید حسین د چینل نوم ده، دا که ایډ کوي دا ایډیټ کړه. مثال زه ورکوم فرید احمد، دا نوم ما ورکو دا چینل ته. دا تا ورکو دلته به ورکو ویزیبل آل یوزر ټو آل یوزر آن یوټیوب، نو ټول یوټیوب یوزر ته ښکارېږي. دا دې اوکې کو، دا به سیو کړې دلته محفوظ به کړې. دا تا نوم شو د چینل. دلته دا مین دا شی چې ووایې دا کریټ چینل. دا کریټ چینل چې ووایې بس تا دا چینل په جوړ شي. دا تا چینل جوړ شو، چینل کریټډ دغه راغی، چینل دې تا جوړ شو. د فرید احمد په نامه تا چینل جوړ شو. دا ویډیوز دي، دا پلی لیسټ ده، دا چینل ده، دا اباوټ مین دلته به ته چک کړي. دا 27 فروری 2022 باندې ما جوړ کړو دا چینل. د دغه نه سټارټ شو. دا چینل کوم بل شي لینک کوي، دا پلی لیسټ کوم ویډیو ته اپلوډ کوي، دا ستا ہوم پیج ده. دلته به دا پلس او آیکن چې کوي ته به دلته ویډیو اپلوډ کوي. دا سبسکرپشن دي، دا لایبرری ده، دا شارټس کوم ویډیو جوړي دا هم دی. ته دا ستا زما ګرانو ملګرو دا جوړ شو چینل د یوټیوب. ګرانو ملګرو، تاسو ولید چې یوټیوب چینل څنګه اسانه جوړیږي. تاسو ولید ما په ویډیو کې تاسو ته سټپ بای سټپ وښودو. ان شاء الله تاسو به دا ویډیو خوښ شوي او ان شاء الله که چاته هم څه مسله وي هغه ماته په کمنټ سیکشن کې منشن کولی چې ماته دا مسله ده یا دا نه ده. زه به ان شاء الله هغه ته دوباره واتساپ نمبر دې هم ماته راولګي، زه په واتساپ باندې پوره ډیټیل باندې نور هم ورولېږم. او که د ما ویډیو مو خوښه شوي نو ګرانو ملګرو ما ویډیو لایک کړئ، ورسره شیر کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر آینده نوې ویډیو پورې د الله په امان.